خورم په لنګر کې پاتې کېږم په پټپا باندې خو راځم په اکسلۍ کې دا څنګه دا څه کیسه دا کیسه ته موږ د ناظرین ته وایو نه دا کیسه بس ما خو راته وې کنه پښتانه قوم دا یو آزاد قوم دی او پارکینګ کې مې گاډي ولاړ دی 28-25 نمبر دی او کوم خپل مهنت قرآن شریف کې الله پاک سوی الله پاک وی الکاسب حبیب الله حج کون کې د الله پاک دوست نه دی 15 وخت مسکون کې د الله پاک دوست نه دی زکاتونه خیراتونه لنګرو چلول ور د الله دوست نه دی د خانقابي امام د الله دوست نه دی غټو پټکو ولا غټو کرته ور د الله پاک دوست نه دی الله پاک سوی الکاسب حبیب الله سو الله سو خپل سره مهنت کوي ما دوست ہے په دغه جذبه د ولګي نه مړ کې خو سوارګر مې نه کی سوارګر مې نه کړی بالکل رحمان بابا شعر دی کړی بس دا شوم دا شیخ موبایل د 62000 دی موبایل د 62000 ټیک شو جی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه کاکا خیر شکر الحمدلله کله کم ځای د ملکان درګي ملکان درګي کې کم ځای جبن بجلیګر ته خامخ کوم غړ بجلیګر چې لګي او جی د انګريزانو د وخت ناګي سره نږدې لاندې اوسې کم ځای لاندې اوسې وو کله دې سنوم نه جبن بجلیګر تاسو خرڅېدل دا جوس دی کولډ ډرینکس دی دې به وګورو کنه تکه لاندې تا ډېر لوړ هایټ دی ډېر لمبای دی دا کنه او جی سونو قد دی 6.2 انچ 6.2 انچ چرته څه پاوج موج کې نه ته لکه سبق دی نو ویل دا لګي دراس خبرې دي دراس خبرې دي سرکاري نوکری دین نه کړې مې کړې ده دا څه خرڅه ده سي دا کولډ ډرینکس دي دا سلایس جوس دي دا کولډ ډرینکس دي دا بسکټ دي خو پریشا په سره یې ختم شو اخیری په دې بیک هم در سره دي شاته په دې بیک هم کولډ ډرینکس دي دا پښتنو ته کومه ګورو غنه زیات لکه خاص کر کومه درګي خبرو کو د دیرو کو د سواتو کو د باجوړو کو د مردانو کو د کم زم چوکو سو کو پندای پراتري سو په سعودي عرب پراتري سو په دوبۍ پراتري سو په انګلند کې پراتري دا ول زموږ ژوند داسي پښتون قوم یو آزاد قوم دی دا خالد بن ولید اولاد دی دا غلامي نه خو هي د خپل کاروبار کوي سپلای پالش کوي بوټان پالش کوي خو غلامي د چا نه کوي هم په دې چې الحمدلله زه د سیکل نه والا یو هلیکاپټر نشم چلولای نور خصو چمپیون ډرایور هر قسم ډرایوري کوم افر راته کیږي په دې پارک را د دنیا پرونه کیږي زم سره کور کې ملازم شادونه تنخواه درکو ډرایور شادونه تنخواه درکو نه کوم وګوري هغه څه وجه کې هغه وجه دار چې زما ذهن غلام نه دی لکه آزاد ژوند دی آزاد ژوند ته موږ پښتون غلامي کو څونه عمر به دا تقریبا 62 عمر دی د ګورنمنت نه ریټایر شوی د ګورنمنت نه ریټایر شوی او جی او غلامي نه کوم بس یو غلامي مې کړی دا بس هغه ډیره ژوندۍ راوړنه ختمه کړی دا او جی او نه کوم غلامي نه سرکاري نوکری لکه ګرانه خو نه جی سرکاري نوکری خو ګرانه نه خو لکه غلامي ده غلامي ژوند ته ورول دی هغه لکه بل خبره واره دا بل خبره واره زه موجوده نمبر د خپل خبرو کوم خرم په لنګر کې پاتې کېږم په پټپا باندې راځم په اکسلۍ کې دا څنګه دا څه کیسه دا کیسه ته موږ د ناظرین ته وایو نه دا کیسه بس ما خو راته وې کنه پښتانه قوم دا یو آزاد قوم دی او پارکینګ کې مې گاډي ولاړ دی 28-25 نمبر دی او کوم خپل مهنت قرآن شریف کې الله پاک سوی الله پاک وی الکاسب حبیب الله حج کون کې د الله پاک دوست نه دی 15 وخت مسکون کې د الله پاک دوست نه دی زکاتونه خیراتونه لنګرو چلول ور د الله دوست نه دی د خانقابي امام د الله دوست نه دی غټو پټکو ولا غټو کرته ور د الله پاک دوست نه دی الله پاک سوی الکاسب حبیب الله سو الله سو خپل سره مهنت کوي دا دوست په دغه جذبه او په دغه ایمان باندې لګي ما خپل مهنت کو خپل مزدوري کو په دې کې څونه دیاړي ته بچ کیږي بس زما گزارې پکېږي څنګه د اکسلای په پټرول هم داګه لاګي ټیرونه هم لاګي باغی خونډه خرچه د مې میاشت کی بس ما الله ورکون کې الله دې کنه پټرول نه الله ور کوي پټرول له الله ور کوي ډیزل له الله ور کوي ایل له الله ور کوي بیکرایل له الله ور کوي ټیرونه له الله ور کوي هر څه الله ور کوي او په دې کې را کوي دا څه کمال چې بیا په پټپات باندې سملې بیا چې ته په خ بنگلا کې په خ کور کې ولنه په خ کور او بنگلا کې زما په ټینشن سیوا وي ټیک شو زما بر کور ټینشن وي زما بر زما کې ټینشن وي زما بر پراپرټي ټینشن وي د هر قسم ټینشن وي زما دونه ټینشن نشته په ما دونه قضیه نشته په ما کې دونه مرز نشته دا الله کمال دی نه دا څه ټینشن نه دا گاډه نه سوق بوزي دا کوم نه هیڅ ټینشن گاډه نه لګین چې اشاره کړي هغه بلم را کولې شي ته تمره مضبوط ایمان څنګه جوړ شوی دا موږ د ایمان نه ولید دا چې کوم سړی په تبلیغ کې لاړ چې په تبلیغ کې ایمان جوړیږي تبلیغ کې ایمان جوړیږي باګر چې بعضی خلک بعضی علما کرام بعضی عام خلک در تبلیغ خلاف دي خو چې کوم خلک د تبلیغ مزه غستی خوند غسی پاره ایمان جوړیږي زه هر هغه سیس په دې جبه باندې نګدم چې کم په پیسو ملوي مال الله فری راکې او خیر راکې د مکډونل خوراک راکې د سرینه خوراک راکې د میریټ خوراک راکې هم په دې پارک کې راکې پکټ کې دننه راکې په بلستان کې دننه راکې
بیا دا شیزونه سره لپاره خرڅه مهنت تاسو مونږ قرآن آیات مې ته الکاسب حبیب الله مهنت کوونکی دا د الله پاک دوست دی قسمت مقدر دا ستا سات ورکې په کم ټیم کې چې کله ته مهنت کوي دا ستا په بلستان کې سات نه درکې ستا ملګرتیا نه کوي ستا په کور کې ملګرتیا نه کوي تاسو د الله سوچ ته مهنت کو او د الله پاک رضا پکې و د کور نه د خپل دیرینه د خدمت په نیت باندې راوصل او بیا خپل مزدوري کول دوه فائدې دي یو د خدمت اجر د الله پاک ثواب درکې ګټه دی په مفت کې شو دا څه کمال لري د 2 کال عمر چې کوم دا ډیر زیات عمر دی په دې کې دومره خاصه ګیره جلات بالکل سپینه شوم نو 40 کال وخاره کې 45 کال صحت نم دومره ښه دا سره زما ټینشن نشته زما پریشانی نشته زه چې الله نه څه غواړم هغه راکړي بچی نشته بچی مشته هغه څه کوي شکر الحمدلله یو لیبارټي ټیکنیشل دی او بل کوم لکه سبقونه لاوي لا سبقونه وي او نو مې ځکه سبقونه ځکه کور ته سونه وخت میاش پاس دی بهترین گزاره دی خب بهترین گزاره می کیږي یک نمبر گزاره می کیږي کور می کچا دی خولي گزاره باندې کی رخ خلاصا شي را باندې نه ټیک شو جی په خپل باندې د بجی ټنټو کې د نالې بغاړه په فوټپات باندې پاتې کې کومه وړه کې چومپړای مې ده ټیک شو او چې کله باران شي په خپل ګاډي کې سماله کله نور باغې کې سماله هسه چې کله ته د ورکوټ جوړپړای نه راوځي کنه او ډیر خلک دا تاسو ګوري ازه نه ګوري هغه زنه ګوري او تاسو یک سلای گاډه در سره دا حیرانی کی نه ما چن کسان سره پیژنې چې څوک دلته زما سره کار کوي چې کله زه په گاډي کې زم راځم نور ما څوک نه پیژنې چې تاسو گاډه دي خدای ما غلطي کړې چې ما تاسو ته وی چې ما سره یک سلای گاډه نه دا خلک ته مونږ لګ د پیدې لپاره وایو کنه دا خدای نه لکه پښتانه ته ډیر به حساب ګورش لکه هغه ته پته ولای کنه ډیر پښتانه مونږ سره شکایت کو بیا د حکومت نه شکایت کو یا د بل نه کو یا د بل نه کو په خپل باندې مهنت نه کو دا خو یو غټ زموږ لپاره موټیویشن دی یو داسې د 2000 د 5000 په مال یو کس خرڅي دا خپل گاډم د الله په غوڼ نعمتونه پینی هغه اصل کې خبره ده یو غزل به اوریدلې کنه د پښتو یو غزل دی چا ویلې دی چا نه دی ویلې اوس دا پته خو نشته کنه وای خدای د ولګي نه ملک خو سوارګر مې نه کی بالکل رحمان بابا شعر دی بس دا اوس ما د پته نشته چې چا شعر دی کنه ولوري بس په دې دنیا باندې ژوند ته روم خونته علم مزه ته علم او نه راځه په دې کار باندې ځان بدی خوري زما په ګډه خپل ټیم تیریږي ډیر زبردست ټیم دی نه دا کم کسان چې کاروبار نه کوي یا خاص کر دا سکول والا کته کلل دي کنه ځوانان چې زموږ کوم ماشومان دي هم سکولونه پرې دی څوک یو طرف روان څوک بلتا لاس کاله 15 کاله شو کې بیا داسې په سخت ژوند باندې کومه د اسلام آباد پنډای ګور کنه څوک لاندې په نالای کې کار کوي څوک پسې کې څوک پسې کې ډېر زیات ګران ژوند تیرې یره جی زبرتا یو خبرو کوم کنه لکه یو خو مین خبردار کنه چې رکري نه موبایل راوته دی اوس لکه زو 62 سال کې مخوس شوم دا شیخ موبایل د 62000 دی موبایل د 62000 ټیک شو جی زبردست دا یو خبرو کوم زمونږه خلک نن سبا چې د کلی نه دا شیس راوته لري کنه دی زمونږ تعلیمي دی زمونږ اولاد دی زمونږ نسلونه دا تباہ برباد کړه دا ډیر خصیز هم دی خو اگر چې څوک خی استعمالي ټیک شو جی او نو وځو نو سوي مو چې زموږ نه ینګ جنریشن ته زو د خپل طرف نه دا پیغام ورکم په مهنت باندې زور وکړي د موبایل نه لګ پریزو کوي او الله پاک طرف ته مچودي شي او چې صد الله پاک نه واړي هغه بدل درکړي یو بل طرف ته راځو د ستانه په ادم ځکه تجربه دې موږ د خدای تعالی علم هم ډیر درکړل لیکر سه بوله کړن چې 10 کاله 15 کاله پس په داسې یو ټایم راشي کنه زموږ ار بچي به سکه ډانسر به جوړيږي غړيږي با وسته هغه ټایم نه ښکاري بالکل هغه ټایم خو زبرداوي وس نه راغلی بلکې د نن دغه د وفات کېدو نه زوی مچ بلکې په هغه ټیم کې ویرا زبرداوي مچ په هغه ټیم کې دلته موږ په دې پر کې زما ډېر وخت شو کنه او په ځکه چن خبرې داسې دي چې لکه موږ د میډیا په تر باندې نشو ګورې خو حالات ډېر غلط نه دې مهنوي په موږ څنګه کوس په بچو ته څنګه تربیت موږ هم دغه څه کوو کنه چې موږ روزانه په 2500 کسانو باندې سلام اچو او ټیک شو لږی او وسره هغه چې کم نه دا هغه د مانزه دعوت ورکو د مون دعوت ورکو صرف د الله او د الله د رسول دعوت ورکو اخیری بس اخیری دا تاسو کوم دا کم خلک چې تنګي خبره کوي د رزق تنګي هغه ته څه پیغام ورکړي چې رزق تنګي څنګه هغه ته زدا ویم چې ګور نه مهنګای شته نه بیروزګاری شته ایسم نشته په الله باندې توکل کوي پر رب یقین وکړه چې سحر منځو کوم زره قرآن شریف 200 آیاتونه ویم صدا پاسه سورته یاسین ویم 200 آیاتونه ویم او زره راوځم او چې بچابې باندې په کله بغاړي باندې 24 راټوم دا زما ایمان دی بسم الله توکلت علی الله چې نن 1000 روپے ګټم سبا 2000 راکې چې بل ورځ 2000 ګټم بل ورځ 3000 راکې بس په الله تعالی باندې زما یقین دی ورځ بینوانه هم لیدل بیا راته دا کم شي په پیسو ملاویږي په دې جبه نکدم کور کې مال کېدل نه صرف زه دلته دي خبره د اسلام آباد خبره کوم کم شي په اسلام آباد کې ټیک شو لږی او زما سره دوه کسان هم دي دین له بده زده کوم چې هغه هم دا کار کوي هغه ما بل ځای راغولي دی یو کس 15000 روپۍ تنخواه ورکوم چې روډې ورکوم په اسلام آباد کې ولري شم ورکوم چې څنګه رهي زماره د سیدا غلي
مهرباني تاسو ټیم درکو ناظرین تاسو دا کاکا کتل شي چې ډیر ورکوټي شزونو باندې کار کوي تاسو دته وګورئ زموږ پښتانه هم تور باندې وای داسې پزول ګرځي د الله نه دغه مخې خو ډیر موټیویشن ژوند دی ردی وګورئ دی سره په دې کار کې سبې د 15000 روپو سامان راخستې په لاس باندې ګرځي دلته ماتره ته ودا کم په 15000 شزونو خرڅي او خو خپل ژوند کې تیریږي خو خپل گاډه ور سره دی خو خپل ژوند او د خپل ژوند ډیر زیات خوشاله دی که تاسو د عمر ته وګورئ 2 کال عمر دی په صحت باندې روغ دی خیسته ګیره پر خو دی د خیسته ژوند دی زموږ چې 40 کال ته سړی ورسینو بیا بډای خېټه بار راوتی ژوند نشي تیرول نو د دیو د ژوند نه موږ ته عبرت اخیستل پکار دي موږ په پارک داس نور کسان هم ګورو او تاسو د هغه موټیویشن سټوریانی دا کوم د هغه پر تاسو زموږ سره اوسئ